د بلوچستان په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ یکجهتي کمیټې له لوري له تیرو 2 ورځو راهیسې کوم احتجاجونه چې دي هغه ورځ تر بلې یا ساعت په ساعت پر تیزېدو دي. هلته دوی ناست دي په کوټه کې په خاصه توګه له تیرو 3-4 ورځو راهیسې څه روان دي دا تر تاسو پورې دررسوو. په کوټه کې سیګنل بند دي، په کوټه کې کوم ټلیفونونه چې دي هغه بند دي. د دې ما سیوای خاص کر د سریاب چیرې چې بلوچستان په غټ شمېر هلته آباد دي، په هلته له تیرو 2-3 ورځو راهیسې هلته داسې د پولیسو او د احتجاج کوونکو د بلوچ ځوانانو تر مابینځ یو رقم جنگ روان دی. پولیس ورباندې کوم ګیس چې دی هغه پاشي، اوبه پر پاشي، دوی له هغه خوا د ډبرو وارونه ورباندې کوي. سلامونه او نیک کلمونې، زه یم سباون، تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو په بلوچستان کې د مارنګ بلوچي یا د بلوچ یکجهتي کمیټې له لوري چې کوم احتجاجونه دي څنګه شروع سو، ولې شروع سو او اوس فعلا څه روان دي، له دې پس څه امکان شته چې هغه پیښ سي، دا معلومات تر تاسو پورې دررسوو. که چیرې تاسو یاد وي څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې د جعفر ایکسپریس په نامه باندې یو ټرین برمته سوی و. هلته کوم شخړه چې وه د پاکستاني پوځیانو او د بلوچ وسلوالو یا د بلوچ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري دوی راګرځولي وو. په هغه کې د عام مسافرو سره سره پاکستاني کوم پوځي عسکر چې وو هغه هم په دې ټرین کې شامل وو. نو د بولان څخه بولان په سیمه کې دا ټرین راګرځول سوی. دا ټرین له کوټې څخه د پېښور پر لوري باندې روان و. د بولان په سیمه کې دا ټرین هلته اول چاودنه وسوه، له چاودنې پس کوم ټرین چې ده هغه هلته ودرېدی. په دې کې تر 4,500 زیات کم کسان چې وو هغه پکې شامل وو. بیا یو څه بلوچستانو را پرېښول، خو یو څه یې له ځان سره دوی برمته کړي وو او غوښتنې یې ورته ایښې وې چې دوی کوم لادرکه کوم بلوچستان چې دي هغه که سیاسي لادرکه دي، که د دوی وسلوال لادرکه دي، که دغسې عام بلوچستان چې لادرکه دي، هغه دې په 48 ساعتونو کې راخوشي کړي. که نه دوی به کوم چې د دوی په وینا تر 200 زیات کم پوځیان چې دوی نیولي دي هغه به وژني. خو هغه کوم غوښتنې چې وې 48 ساعت چې را رسېدو، تر هغه مخته پاکستاني کوم ځواکونه چې هغوی ورباندې عملیات پیل کړ او بیا کوم جنګ چې وه یا شخړه چې وه هغه رامنځته سوه او د کوم متضاد کوم ریپورټونه چې ولول چې هلته خبر اعلام پرېښودل نه، نو ګورنمنټ یا حکومت یا په بله معنا پاکستاني فوز کوم ویانده اداره چې د SPR هغوی چې کوم د مړو کوم شمېر چې وښوی هغه شاوخوا 25 او 29 زخمیان وو. خو بل لوري ته بیا کوم بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوال چې ولو هغوی دا کوم د مړو شمېر چې وو هغه یې بیخي په غټ تعداد ښوولي وو. خو به هر حال د حکومتي دوی 214 مړي ښوولي ولو. د دې هغه کوم حکومتي کوم شمېرې چې وې شاوخوا په مکمله توګه 50 یا تر 50 یو څه زیات کسان پکې په دې جنګ کې مړه سول او نیمه یې چې ولو د حکومتي شمېرو تر مخه هغه بلوچ وسلوال ولو. د دې وسلوالو کوم مړي چې ول هغه راوړل سوي وو. حکومت دا دعوه کړې وه چې 33 وسلوال په دې جعفر ایکسپریس په واقعه کې وژل سوي دي. خو له 506 کوم مړي چې ول هغه د کوټ سیول روغتون ته راوړل سوي ول او له دې ما سیوه 14 کم مړي چې ول هغه د کوټې په کاسي قبرستان کې ښخ کړل سوي ول. بیا چې کله د مړو کیسه را مخې ته راله، نو بیا بلوچ یکجهتي کمیټې یا د بلوچ لادرکو کسان لپاره کار کوونکی کوم تنظیم چې دی له هغه ما سیوی د لادرکو بلوچستان لپاره کار کوي او د بلوچو د حقوقو لپاره کار کوي، سیاسي هلې ځلې کوي. سیاسي په دې معنا چې دی پارلمان ته نه ځي، خو د احتجاجونو له لارې یا غیر پارلماني یو تحریک دی لکه د پښتنو چې کوم PTM دی. دا رالی په کوټي پریس کلب کې د مارنګ بلوچ د دې تنظیم مسیره د BYC د نوم یې ورکړل سوی دی. دا تنظیم ته بلوچ یکجهتي کمیټې په نامه باندې دی. مارنګ بلوچ په کوټي پریس کلب کې یا مطبوعاتو کلب کې هلته خبرې وکړې او دا یې وویل چې دوی دا خدشه لري
یا دا دوی سره دا ویره ده چې دا کم کسان چې ښخ کړل سوي دي دا به لادرکه بلوڅان وي. ولې په بلوچستان کې شاوخوا 12 لسیزو راهیسې په زرګونه یا په سلګونه کم کسان چې دي هغه لادرکه کړل سوي دي. دې شمیرو کې هم مختلف کم دعوی چې دي دا رقم کم تنظیمونه چې دي هغه زیات وایي، حکومت چې دی هغه بیا کم وایي. خو فعلا دا د لادرکه بلوڅانو کم ستونزه چې ده هغه ستا حکومت یې مني او دوی دا کم کسان چې دي هغه خو له سره مني. نو دوی دا خدشه ظاهر کړله چې دا کې به لادرکه بلوڅان نو ځکه دوی ویل چې دا مړي به باید سره وکاږل سي او دا د ډي ان اے ټیسټ وسي او دا معلوم کړل سي چې دا څوک دي. په جواب کې بیا د بلوچستان کوم وزیر اعلی چې دی سرفراز بګټي هغه بیا دا ویل چې دا کم کسان چې دي هغه د ایدي سنټر ښخ کړي دي او د دې ډي ان اے ټیسټ یې اخیستی دی. که هر څوک دغه لري هغه د راز ټیسټ وکړي، که د هغه مړی و هغه به یوسي قانوني کومه طریقه چې ده. خو کله چې ریپورټونه رالو چې د ایدي سنټر کوم دغه چې دی هغه ویل موږ دا نه دي ښخ کړي. دلته یو کلیش رالی، یو اختلافات رالو. بیا دا کم کسان چې وو د لادرکه بلوڅانو کم کسان چې وو له هغه ماسې وایي یو څه داسې نور کسان وو چې هغه د حکومت لخوا څخه دا دعوه کوي چې هغه د دې وسلوالو خپلوان دي. هغه ورغلي وو، هغه کم 5 څخه 6 کم مړي چې په سیول روغتون کې 8 مړي هم ښودل کېږي، کره شمېره نه دی معلوم. هغه سیول روغتون ته ورغلي وو او کوم مړي چې هغه په زور وړي ول. ولې هلته کوم مردخانه چې هغه ته په زور ننوتلي او مړي یې ځینې وړي ول. خو حکومت رالی پسې دوی څه مړي یوړل، حکومت رالی ورپسې او چاپې ورباندې وولي، څه مړي بیرته ځینې یوړل. خو یو 2 مړي داسې ریپورټونه رالو چې په مستون کې دی ښخ کړ هم او دا کې چې کوم څوک پکې وو دا کې مطلب بلوچ یکجهتي شامل او کمیټیز کم کسان دي هغه شامل او که نه شامل دا کم تصدیق چې دی هغه تر اوسه پورې نه دی سوی. په را روان شپه کې بیا د بلوچ یکجهتي کمیټیز کم کسانو پر هغوی باندې د پولیسو له لورې چاپه وول سوه. د هغوی یو کم کس یو بیبرک بلوچ په شو باندې هغه معذوره هم دی، هغه پولیسو وړی و یا مطلب حکومتي کسانو وړی و. پولیسو دا تصدیق نه دی کړی چې خاص دوی وړی دي. له هغه ماسې وایي د هغو کوم یو ورور چې وایي هغه یې هم ورسره وړی وایي. د دې خلاف د مارنګ بلوچ بیا احتجاج وکړی، د احتجاج کم کال چې و یا کم اعلان چې و هغه یې وکړل د کوټي سریاب سړک باندې. نو کله چې دوی دا احتجاج کوي بیا پولیسو ورباندې دوی منتشر کړل او احتجاج ته یې نه پرېښود. د دوی تر مابینځ یو رقم د پولیسو او د بلوچ یکجهتي کمیټیز کم کسان د هغو تر مابینځ له یو خوا د کم ګیس کم ګولۍ چې د هغه ورپاشل کېدې، له دې ماسې وایي په اوبه چې کوم دي هغه ورباندې تویېدلې کېدې تر څو دوی منتشره کړي. خو له هغه لورې بیا ورباندې کم ډبرو کم وارونه چې هغه ورباندې کېدل. خو کله چې دا کیسه شروع سوه شاوخوا ماپښین 3 بجې وې، دا وغځېده تر مازدیګره پورې. بیا له مازدیګره ماښام د روزمات کم وخت چې و هغه وخت کې بیا د کم کسان چې و دا کم شخړه چې و هغه ډېره تیزه سوه او بلوچ یکجهتي کمیټۍ دا تورونه پورې کړل چې د دوی کم 3 کم کسان چې دي هغه پکې دې کې وژل سوي دي، یو پکې ماشوم هم دی او کم تر 15 زیات پکې زخمیان هم دي. دوی دا کم 3 کم کسان چې هغه یې وړي وو روغتون ته، له هغه ځای څخه کله دوی دا کم جسدونه چې هغه یې بیرته راوړل د روزمات یا د تراو پر وخت باندې ماخستن په سریاب روډ یې کېښودل او یو درنه یې شروع کړله له دا مړو سره. دا درنه چې شروع وله د سهار د پیشلمي بعد 5:30 بجې وې چې کله خاموشي سوه. هلته څوک کم کسان چې هغه زیات نه و. دلته پولیس یو وارې بیا ورغلل او مارنګ بلوچ دلته پر احتجاج ناسته و. د مړو کم کسان چې ول یا د بلوچ یکجهتي کمیټې نور کم غړي چې ول هغه هلته ناست ول. دوی ورباندې یو وارې بیا کم چاپه چې و هغه وواله او د مارنګ بلوچ چې وله یا نور کم کسان چې و هغه یې ونیول
دا له دې پس کوم د احتجاج کوم کیسه سیوله هغه بلوچ یکجهتي کمیټې دا اعلان وکړ چې دوی به په ټول بلوچستان کې راوځي. دا کیسه تر دې وخته پورې یوازې په کوټه کې شروع. په دې وخت کې بیا د اعلان وکړ چې ټول بلوچستان به بندوي، هغه به پایجام هړتال کوي، شټډاون هړتال به کوي، کاربندیز به اعلان یې کوي. له دې سره سم په ټول بلوچستان کې کوم کسان چې وو بلوچستان چې وو هغه راووتل، هغه که تربت لور ته سي، که دغه رقم د پنجګور خوا ته سي، که د مستونګ خوا ته سي، که د غوزدار خوا ته سي، که د لسبیله خوا ته سي، که د حب خوا ته سي، په ټول بلوچستان کې تقریبا کوم بلوچستان چې ول هغه راوتلي وو. بلوچ میشتې کوم سیمې چې دي په هغوی کې بلوچستان راوتلي او لارې یې بندې کړې وې او تر اوسه پورې دا کوم ریپورټونه دي چې هغه لارې بندې دي د کیش لوري ته او د حب د لسبیله خوا ته چې کوم بلوچستان چې ناست دي پر هغوی باندې دا وخت هم حکومت دې هڅه کې دي چې هغه سره منتشره کړي او دا کوم احتجاج چې دی هغه ختم کړي. خو راځو بیرته کوټې ته. په کوټه کې 13 ورځې کوم مارنګ بلوچ چې ونیول شو سهار وختي، نو بلوچستان چې هغه په غټ شمېر راوتل. د ورځې خو دوی تر سریاب روډ د ښار خواته راغلي وو. په ښار کې هم ولیدل چې کوم حکومتي کوم ودانۍ چې دي هغوی کوم مخ چې هغه بندې کړې وې، کنټینران ورته لګولي ول. خو کله چې ماښام خواصوله، مازدیګر خواصوله، د بلوچستان چې ول او د بلوچستانو تر مابینځ کوم کیسه چې وله یا کوم شخړه چې هغه یو وارې بیا شروع سوه او یو وارې بیا پر یو بل باندې د ډبرو او د کوم ګیسو او دغه رقم د اوبو دغه رقم د فایرینګ کوم واقعات چې دي هغه تورونه هم لګول کېږي چې دا شروع سول. په سیمه کې بجلۍ بنده سوله، هلته څه روان و هېڅ چاته هېڅ درک نه معلومېدی. نو په دې کې ډېر کم تاوانونه چې هغه داسې ورسېدل چې هلته کم سرکاري کم پوسټ آفیس دی، کم خطونه لیږي یا خطونه ورباندې راځي، کم سامان له نورو ښارونو څخه راځي. د پاکستان پوسټ دفتر دی هغه په دې کې وسوځول سول. د بلوچستان پوهنتون چې دی هغوی کې کم کاونټر چې دی ول د بلوچستان پوهنتون مخته دا ټول احتجاج شروع. کم کاونټر چې دی کم دروازه چې ده هغه ته تاوان رسېدلی دی، هغه ماته سوی. له دې ما سوی بلوچستان حکومت چې دی کومه په سړکونو باندې غټې کمرې لګولې دي، سیف سټي په نامه باندې دی دا پروژیکټ دی چې کومه کسانو باندې یا پر عام روډو باندې د امنیت په خاطر باندې نظر ورباندې ساتي. دا کم کیمرې چې وې هغه څو ځایه په سریاب روډ باندې د هغوی تنبې راغورځېدل سوي دي، د هغوی کم کیمرې چې دي هغه وړل سوي دي. خو فعلا دا کم حالات چې هغه ډېر زیات خراب سو پرون ماخستن او بلوچ یکجهتي کمیټې ناوخته دا اعلان وکړی چې دوی دا کم احتجاج چې دی دا په دې خاطر ختموي چې د دوی په وینا چې په دې کې د سرکار کم کسان دي یا د حکومت کم کسان دي هغه د دوی په احتجاج کوونکو کې شامله دي او هغوی شر شروع کوي یا شر پېښوي یا شر جوړوي. نو په دې خاطر دا کم احتجاج چې دی هغه به د فعلا منسوخه کوي. په نورو ځایو کې به شروع وي، په کوټه کې به دا احتجاج منسوخه کوي. اوس مارنګ بلوچ چې ده هغه نیول سوی ده، د هغه ما چې وایي د هغوی د تنظیم نور کم کسان چې دي هغه نیول سوي دي او د کوټې کم کمیشنر چې دی هغه له لوري ورباندې کیس سوی دی 3 MPO په مد کې او شاوخوا د یوې میاشتې لپاره هغه جیل ته لیږل سوې ده او کم حالات چې دي هغه فعلا اوس هم خراب دي. په ټوله کوټه کې کم موبایل کم سرویسز چې دي هغه که 13 ورځ خو بیخي هغه د سیګنل هم کار پرېښود، ساده ټلیفون هم نه کېدی. خو تر هغه شاوخوا 4 ورځې راهیسې کم انټرنیټ چې دی هغه په مکمله توګه بند کړل سوی دی. نو سیګنل چې دی د هغوی زیات ایشو دی. بل دلته د کم تجارت چې دی په سریاب سړک باندې هغه زیات متاثر سوی دي. د خلکو کم ژوند چې دی هغه له مشکل سره مخ سوی دی. د احتجاج کوونکو او د پولیسو د کم کلیشې چې دی هغه اوس هم معلوم نه دی چې یو وارې به بیا شروع کېږي که به نه شروع کېږي. خو فعلا کم حالات چې دی هغه زیات خراب دي او که دا دغسې جاري وساتل سي نو دا کم یقینا دا کم ځوانان چې دي دا جذباتیان دي که دا رقم څه ورسره کېږي نو احتجاج ته مطلب احتجاج کې داسې څه ورسره کېږي
دا به بیا د کوم متبادل کوم لارې چې د هغه بیا بې خطرناکه وي. خدای مکړه کوم حالات چې د هغه به یو وارې بیا پر خرابېدو سي او په دې ټولو کې کوم د احتجاج کوونکو یا په بله معنا د بلوڅ عام بلوڅانو له لورې کله چې د احتجاج کوونکو باندې دا رقم چاپې وهل کېږي نو د پولیسانو کوم ایمیج چې جوړي یا په ذهن کې د دوی د پولیسانو کوم تصویر چې جوړي هغه زیات خطرناکه دی. او که خدای مکړه د پولیسانو د بلوڅانو تر مابینځ داسې څه شروع کېږي نو دا کوم جګړه چې ده دا به کور په کور ته رسېږي. دا به بیا د سینې ویسي واضح د پاکستاني کم فوجیان دي او د بلوڅانو تر مابینځ ده یا د بلوڅانو وسلوالو تر مابینځ ده. که چیرې دا رقم کیسه شروع کېږي او دا د دې کم خراب کم ایمیج چې دی هغه پخېږي نو دا به یقینا ډېره خطرناک خبره وي او ډېر د دې سیمې لپاره په بله معنا د انسانیت لپاره ډېر د تشویش وړ خبره وي. ولې عام بلوڅان او پولیسان که بیا د هغوی یو کوچنی مثال ولیدی هم تېره ماخستن په نوشکي کې کوم پولیسان چې ول 4 پولیس ول نامعلومه وسلوالو تر دې وړاندې بلوڅ بېلتون غوښتونکي وسلوال چې دي هغه که هر څو حملې کوي هغه په پولیسو او پر لیویز یا ځایي پولیس چې دي پر هغوی باندې هغه کم څه کم وزني نه د هغوی اسلحه وړي د هغوی کم موټرسایکل یا موټر چې دی هغه وړي خو هغوی وزني نه. نو که چیرې دا رقم حالات جوړیږي نو بیا به وژنه پیل کېږي د پولیسانو تر مابینځ نو دا به بیا خطرناک خبره وي. او ولې پولیس چې دي هغه د همدې ځای خلک دي هم د دې کورونو دي اکثره کم کورونه چې دي که څوک یو لوري ته احتجاج کوي هم د هغه کور بیا یو دوه کسان چې هغه په پولیسو کې هم وي نو دا به بیا کومه جګړه چې د هغه به خدای مکړه کور په کور رسېږي. نو کوم حالات چې دي په بلوچستان کې په مجموعي توګه خراب دي زیات خراب دي. که یو لور ته د بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لورې څه کوم حملې دي هغه پر خپل ځای بل لور ته د پولیسو یا د حکومت او د بلوڅانو عام بلوڅانو تر مابینځ کوم احتجاج چې دی هغه زیات حالات چې دي هغه خراب کړي دي. تېره شپه هم په منګوچر سیمه کې کوم د 4 کم مزدوران ویل کېږي چې د ریپورټونو مطابق چې هغه مزدوران هلته پر یو برمه کې کار کوي د پنجاب اوسېدونکي وو هغوی نامعلومه وسلوالو مړه کړي بیا وروسته کوم بلوڅ کوم وسلوال چې هغوی د دې ذمهواري هم اخیستې وه او پر دوی باندې تور لګولی وو چې دا د جاسوسي ادارو کسان وو. خو بیا هغه خبره ده چې که دا حالات روان وي دغه رقم نو دا به یوازې د بلوڅانو لپاره نه عام بلوڅانو لپاره نه دا به په مجموعي توګه که دلته د هر کوم سیمې اوسېدونکی دی هغه که پښتانه دي که دغه رقم سندیان دي د هغوی لپاره هم د تشویش وړ خبره وي او هغوی به هم خدای مکړه د هغوی کوم ځاني تاوان چې دی مالي تاوان چې دی هغه به هم وررسېږي. زموږ به دا امید وي یا دا دعا به مې وي چې کوم حالات دی هغه به ښه لوري ته د خدای وکړي چې ولاړ سي. خو دا کوم حالات چې هر وخت دا رقم خرابي موږ یې شاهدان پاتې سوي چې اخر بیرته دا کسان چې دي هغه که حکومت وي که دا مخالف لوری وي هغه کوم مسلې حل چې دی هغه په خبرو کې یا په کښېنستا کې هغه حل کوي دا کوم مسلې چې وي. نو چې حالات دومره خرابي چې مسلې ته بیا خبرو له لارې په اخر کې هم له خبرو له لارې حل کوي نو بیا ولې اول وارې خبرې نه کیږي. هم دا د اصل کوم سوال چې دی هغه پر خپل ځای پاته دی او د دې کوم ځواب چې دی دا به هم دا کسان او هم حکومت د دې ځواب وایي. ډېره مننه.